وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د اذکارو او د دعاګانو د وضاحت په سلسله کې د مبارک درسونو او په آخرني درس کې من هغه درود بیانول یا د درودو ویلو طریقې بیانولې، ځکه چې درود تشهد نه بعد چې په قاعده کې موږ درود وایو نو د هغې ډېر الفاظ دي، د هغې وضاحت کېدو تقریبا یا اوه قسمه درود چې دی هغه بیان شوي او دلته دا خبره یاده کړئ چې لازم نه ده چې د کتاب کې یو عنوان راشي چې د دې دعاګانې او چې مؤلف به بس د الف نه د یا پورې ټولې را جمع کړي. کله داسې مې شوي چې ټولې را جمع کړي، کله داسې چې څه پکې پاتې شوي، ځکه چې هر قسم هر دعا را جمع کول د هغې نه یو غټه موسوعه جوړېږي. نو یو کس به دا نه وایي کله چې د کتاب مطالعه کوي چې بس ټولې دعاګانې دې کې دي. یو خو دا پخپله ما ته پته دی چې ما پکې ډېرې دعاګانې پرېښودې دي قصدن، او بله دا چې زمانه به یېرې شوي پکې، نو انسان دی، نو څوک دا دعوه نشي کولی چې یاره بس ټولې دعاګانې ما را جمع کړي، لازم انسان نه څه کمی پکې کېږي. اوس د هغې نه بعد وی د درود نه وروستو دعاګانې، یعنې کله چې انسان په آخرني قاعده باندې کښېني او تحیات ووایي، په تحیات پسې بیا تشهد ته ورسي، د تشهد نه بعد بیا درود ووایي او درود پسې بیا دعاګانې وایي. حدیث کې درځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته دا خبره کړې ده چې ثم ليختر من الدعاء یا من الدعاء اعجبه یا من بیا د دې نه بعد چې دی کومه دعا غواړي هغه کولی شي. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم عام اجازت ورکړی دی، وی د درودو نه بعد چې کومه دعا د ده خوښه هغه کولی شي، چې کومه یې خوښه. نو دلته دوه مسلې راغلې. یوه مسله دلته دا راغله چې دا مقام د دعا د غوښتو دی، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا خبره کړې ده او مانځه کې دننه دعا غوښته، د مانځه نه بهر دعا غوښته. دې کې فرق دی چې مانځه کې دننه چې کومه دعا وغوښتی شي نو د هغې سره د قبلېدو امید ډېري چې دا به الله قبوله کړي. نو موږ مونځ کوو دې دپاره چې الله رب العزت زمونږ عبادات او زمونږ دعاګانې قبولې کړي، د دې دپاره موږ لګیا یو. نو دا ځای د دعاګانو دی، یو خو دا ثابته شوه. بله دا مسله ثابته شوه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کومه دعا یې خوښې هغه کولی شي. معنی ده چې لازم نه دی چې ته به هغه دعاګانې غواړې کومې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه رانقل شوي دي، بلکې ته دلته ځان له هم دعاګانې وغوښتی شي. بله مسله دلته دا شو، لازم نه دی چې دا دعا به د دین سره تعلق ساتي، که هغه د دین سره تعلق ساتي او که هغه د دنیا سره تعلق ساتي، هر قسمه دعا دلته غوښتی شي. و موږ ته د وړوکوالي نه بس یوه دعا خو یې شوې ده، ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. دې کې اشکال نشتی، دا دعا په بعضو آثارو کې د صحابه کرامو نه رانقل ده او ډېره ښایسته دعا ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا ډېره غوښته. او دې کې کمال دا دی دې دعا کې چې دې کې خیر د دنیا او د آخرت ټول راجمع دي. نو چې کله سړی دا دعا وغواړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار، نو لکه ده یو غونډه دعا وغوښته د الله نه. خو مسله دلته دا ده چې بیا زموږ د خلکو په دې ذهن کې دا چې بس دعا دقه یو د نورې نشتي، حالانکه دې ځای کې ډېرې دعاګانې نقل دي.
په احادیثو کې په آثارو کې او دا مقام د دعا دی نو صرف دغه یو دعا ته به نه پروت بلکې نور هم ډېرې دعاګانې را نقل دي بعض د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه بعض د صحابه کرامو نه نو دلته اولنۍ دعا چې کومه راوړې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ښه په تاکید سره نقل ده و بعضو حدیثونو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر کړی دی چې دا وایي نو دې کې روایت دی د عایشه رضی الله عنها د حدیث امام بخاري و مسلم راوړی نورو کتابونو کې هم دی وی زوج النبي صلی الله علیه وسلم چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي وه په عربۍ کې ګوره زوج دا ښځې ته هم وایي دا خاوند ته هم وایي او کله ښځې باره کې زوجه راځي خو ښځې ته زوج هم ویلی کېږي په عربۍ کې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یدعو فی الصلاة پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مانځه کې دا دعا غوښته نورو احادیثونو دا واضحه ده چې دا دعا به د تشهد نه بعد درود نه وروسته دا غوښته یو حدیث کې ما تاسو ته ویلي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې تاسو د څلورو خبرو نه پناه غواړئ قبر د عذاب نه او د جهنم د اور نه او فتنه د ژوندو او د مړو نه او د دجال نه نو په هغه حدیث کې دعا داسې دی چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال یاد ده تاسو ته که په دې باندې امر راغلی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا دعا غواړئ و دې حدیث کې چې دي که اوس یو خبره زیاته شوې ده نور دم اقا دعا ده او د جهنم تذکره پکې نشته دلته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر اے الله پناه غواړم په تا سره د عذاب د قبر نه واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال او پناه غواړم په تا سره د فتنې د مسیح الدجال نه واعوذ بک من فتنة المحیا او پناه غواړم په تا سره د فتنې د ژوند و فتنة الممات او د مرګ نه اللهم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم یا الله زه پناه غواړم په تا سره د ګناه نه او د قرض نه انشاءالله دې کتاب کې یو باب را روان دی د هغې عنوان دا دی چې هغه کوم څه دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله پورې پناه نیولې د دغه شینو نه یا د دغه کارونو نه هغه ځان له ذکر شوي دی کتاب کې دې ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په الله پورې پناه نیولې ده د یو څو خبرو نه اولنی من عذاب القبر دا قبر دا عذاب دا حدیث په صحیح بخاری سے مسلم کی او په دې کې رد دی په خلکو باندې کوم چې قبر کې عذاب نشته مخکې ورځو کې یو جاهل غونته کېدی به چې څه ووایي هغه وی قبر کې عذاب یا قبر کې نعمت دا خو بیا دی مړی نه شو بیا خو دی ژوندی شو مونږ خو مړی ښخو وي مونږ خو ژوندی نه ښخو دا د هغه چا خبرې دي چې هغه د الله او د الله د پیغمبر په خبرو کې شک کوي مونږ ته دا پته ده چې کله مونږ دی ښخو دی مړي خو اخوا د برزخ ژوند دی د برزخ ژوند ورته ویلی کېږي بله دا چې کوم رب چې دی ژوندی ساتلی و لږ ساعت مخکې هغه رب دته په دې قبر کې نعمت هم ورکوي عذاب ول هم ورکوي ته دنه تپوس وکړې دا شپېته اویا کاله چې ته وایي دنیا کې ګرځېدي ته چا ژوندی ساتلی وي الله بیا چا مړ کړې وی الله نو ولې دغه رب ته څه ګران دي چې تاله په قبر کې عذاب درکړي یا دله نعمتونه درکړي هته څه ګران خو نه دي خو دا خبرې د هغه چا دي چې څوک په الله باندې یقین نه ساتي او رب الكعبه والحمد لله على ذلك والله دې موږ په دې باندې مضبوط ساتي موږ ته چې څه خبر هم د الله راورسېو د پیغمبر چې الله داسې کوي او داسې کوي ضرب برابر پکې زمونږ شک نه وي ضرب برابر پکې زمونږ شک نه وي
ځکه چې موږ په دې خپل رب چې ایمان راوړی دی موږ داسې ایمان پرې راوړی چې هغه قادر دی په هر څه باندې او قرآن کې ځای په ځای موږ دا خبره کوو بیا ته څنګه وایې څنګه ولې څنګه ولې پکې څه ته وایې ته د الله په باره کې وایې څنګه ولې بله خبره دا ده که چېرته الله موږ ته د خپل قدرت نه وی راښکاره کړی که نه نو بیا به پکې هم داسې کمزورو ایمانونو والا ډېر شک کوو خو الله خو قدرت هم موږ ته ځای په ځای راښکاره کړی دی نو پاتې به کې د شک څه دي ځای په ځای الله موږ ته خپل قدرت هغه راښکاره کړی دی بیا څنګه شک کوي یو سړی بغیر د دې نه زموږ داسې ایمان د الحمدلله او داسې به د مؤمن ایماني که چېرته الله موږ ته د خپل قدرتونه په دنیا کې راښکاره کړی هم نه وی که نه او موږ ته صرف دا خبره کړې وی او موږ ته را رسېدلی وی زموږ په ایمان سره دی چې الله موږ ته قدرتونه ګوډ ګوډ قدرتونه یې راښکاره کړي دا ماشوم چې 9 میاشتې د مور په خېټه کې پروت وي ماشوم او ده ته خوراک میلاویږي د ده د اودسماتي څه سیسټم وي د ده د جړا څه طریقه وي د ده نور دی بیماریږي که نه ده باندې څه تکلیف راځي او که نه موږ ته هېڅ خبر نه کوم رب چې دا ماشوم په دغه خېټه کې ساتي ولې هغه رب ته څه ګران دي چې په قبر کې د مړي له نعمتونه ورکړي یا پې عذاب راولي ګران دي ورته هته څه ګران دي یعنې دا خبره مني چې او د انسان الله پیدا کړی دی او د 9 میاشتې د مور په خېټه کې تېرې کړي 9 میاشتې د مور په خېټه کې تېرې کړي ته د الله دې قدرت ته وګوره دغه رب په قبر کې عذاب هم ورکولی شي هغه نعمتونه هم ورکولی شي بله خبره دا څنګه ټکی نه څنګه د دې 2 مطلب یو څنګه سړی ځان پوه کوي دا خو صحیح دا خو د مؤمن طریقه ده د ځان پوه کول له تپوس کوي یو څنګه په غیبو باندې ایمان نشته یعنې معنی دا ده چې زه هغه خبره منم چې زه په خپلو سترګو وینم نو دا خو بیا ایمان نشو داسې خو کافران هم هغه خبرې مني کمې چې لیدلي دي که نه مني مني خسپای مني نور د مشرق نه راخیږي دې کې څوک اختلاف کوي ډوبېږي په مغرب څوک اختلاف کوي نه ولې هینو یې منګه اوس قبر کې دننه نعمت دی او عذاب دی موږ لیدلی نه دی دلته د ایمان پته لګي الله ویشتي پیغمبر ویشتي اوس تا د ایمان به پته ولګي او ځکه ګوره سوره بقره کې اولنی صفت د پرهیزګارو مؤمنانو ذکر شوی دی الذین یؤمنون بالغیب هغه خلک چې په غیبو باندې ایمان راوړي زموږ خبره ټوله د غیبو سره تړلی شوي دي داسې خو موږ خپل رب هم نه دی لیدلی خو زموږ په ایمان دی زموږ په یقین دی زموږ په توکل دی دغه خو امتحان دی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو صحابه کرامو لیدلی بیا صحابه کرامو تابعینو ته دا خبرې کړي ده او بیا دې چې دا سلسله موږ ته رسېدلي چې موږ پیغمبر هم نه دی لیدلی خو موږ ته په سند دا خبرې ټولې را رسېدلي نو دا خبرې د هغه چا دي چې قبر کې عذاب څنګه ولي او دا خو مړی دی او دا خو قبر تنګ دی او دا خو قبر چې دی لنډ دی او دا په دې قبر کې کیني څنګه او دنه دا تپوس څنګه کي دا د هغه چا دي چې په خپل رب یقین دی یعنی دی په دې مسئله کې اوس په شک کې دی والعیاذ بالله چې زما رب به څنګه دا مړی په دې قبر کې راپاسې او دنه به تپوس کوي دی اوس په دې کې په شک کې دی لکه الله ته داسې دي دنه دا تپوس کې د دې سړي ده و دا انسان چې خاوري شي خاوري بلکل خاوري شي په خاورو کې پته هم نه لګي الله به بیا راپاسي و یو بیا راپاسي نو اوس دا ګټه ده که دغه ګټه ده چې سړی روغ رمټ کېښودو لا خاوري شوی نه دی لا خراب شوی نه دی او د دې نه سوالات کېږي که نه دا ګټه ده چې یو سړی په خاورو کې ورک شوی دی خاوري شوی دی او الله یې بیا راپاسي نو دغه مني او دلته شکي دي عجیبه خبره ده نو ځکه قبر کې عذاب هم دی په قبر کې نعمتونه هم دي دا خبر قرآن او حدیث نه ثابته ده ما په دې باندې الحمدلله
یو پیر تفصیلی تقریبا 15 منټه په ما خبر هم کړی او بیان شتیم که چا په کار یې ویې ګورئ ځان له ویې لټوئ ما پکې دلایل ذکر کړي په دې خبره چې په قبر کې عذاب هم قبر کې نعمتونه هم شته او که قبر کې عذاب نه وی نو دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم د سړی یېرېږي هغه وایي اللهم اني اعوذ بک من عذاب القبر نو چې په قبر کې عذاب نشته نو بیا ولې یېرېږې ته بیا ته په الله پورې پناه د څه نه نیسې خو قبر کې عذاب دی او په قبر کې نعمتونه دي او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته یو پیر وي ملګری ښخو نو هغوی ته وویل دا معمولي کنده مه ګڼئ دا یا د جهنم په کندو کې یو کنده ده یا د جنت په باغچو کې یو باغچه ده دا معمولي مه ګڼئ نو دې کې دننه غټې خبرې روانې دي غټې قصې روانې او دې به هله موږ ته پته ولګي چې کله پکې موږ کېښودی شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر په قچر باندې سورو او د بعضو کافرانو د قبرونو په منځ کې تیر شو هغه ټوب کړو نږدې و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترې راولېدلی نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یهود دي په هغو له عذاب ورکړی کېږي د مقبره د یهودو او بیا ده وی که چېرته دا یره نه وی چې تاسو بیا مړي نه ښخوئ نو ما به الله ته ویلی وی دا چغې به یې تاسو ته مه ورولی وي خو بیا به تاسو مقبرو ته نه راځئ بیا به وویرېږي او د دې سي یعنې هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د هر یو به تاسو ته اواز ورولی که چېرته موږ دې مقبرې ته ورولو که د مړو دا پرېږده که چېرته پیري را باندې یو اواز وکړو ویرولو موږ به مقبرې ته بیا نه شو انسان دی یېرېږي که نه هسې ته دې مقبرې ته ورسه او چې توره تیارې او څه شی هسې داسې وخوځېدو که نه هغه صحیح هم نو خو ته به هسې یره کړې چې یاره دا ګوره څه شی وخوځېدو یره ستا زړه کې نو که چېرته د دې مړو دا چغې چې کوم عذاب په هغوی روان دی دا الله مونږ ته ورولی مونږ به مړي ښخ کړی مونږ به مقبرو ته سره تللو مونږ به دومره یېرېدلی نو ځکه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا چغې ټول اوري سوای د څه نه انسانانو او پیریانو نور ټولې اوري دویمه دا وایي چې یا الله پناه غواړم په تا سره د فتنې د مسیح الدجال نه د دجال د فتنې دا ډېره غټه فتنه پرته ده الله یې دې موږ ټول وساتي یو داسې سړی چې الله هغه له دا طاقت ورکړي چې هغه د اسمان نه باران راوري او د ځمکې نه خزانې راوباسي یو سړی مړ کړي او بیا را ژوندی شي دا ډېر لوی امتحان دی لوی امتحان دی ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی هر پیغمبر خپل امت د دجال نه یرولی دی هر پیغمبر خپل امت د دجال نه یرولی معنی چې مسله سخته ده او ما دې کې سوچ وکړو بله ورځ کله چې مدینه کې هغه سپین ګیري نه چا ویډیو کړې وه هغه سیندی یا بلوچی و او هغه ډېره نشر شو چا وي صحابه کرامو کې دی چا وي ملایکو کې دی چا وي څه هسې ما چې دجال راشي چې دې خلکو به ګوره څه حالي یعنې ده سره خلاصه شتیم نه دی باران راورئ نه دی د ځمکې نه خزانه راوباسي خو صرف چا ته ویډیو کړې ده او لار ترې خطا شوې ده او اخوا دېخوا هغه نه لار خطا شوې ده وایي دی الله را لېږلی ده وایي چې دا خلک ګوري چې په دین باندې دي او که نه او بیا د هغه نه یو ګډ سړی جوړ شو هلته لاړ او دوکان یې سټارټ شو قصه روانه شو هسې چې د دجال راوځي به په خلکو څه حالي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا به په مانځه کې غوښته تشهد نه بعد چې اللهم اني اعوذ بك یا واعوذ بك من فتنة المسيح الدجال یره ده او سمه یره ده خو اوس موږ ګوره لیدلی نه دی ځکه موږ دا وایو چې یره مړه دجال به موږ ته څه ووایي خو چې ستا په مخ کې یو کس راولګي باران راوورئ که نه او ستا په مخ کې د ځمکې نه خزانې راوباسي که نه او ستا په مخ کې یو سړی مړ کړي او بیا یې را ژوندی کړي دغه ټیم کې ټینګېدل ډېر ګران کار دی ډېر ګران نو ځکه دا دعا کوو چې الله ما چې وساته دا بعضې زمونږ د بوډیګانې چې دعا غواړي چاته نوسي ته یا زوی ته الله دې دجال د پچو پورې ژوندی ساته نو دا خو سمې فتنې ته ورچې چې دجال د پچو پورې ژوندی ساتي سوال دا پکار دی چې یا الله د دجال د فتنې نه مې وساته د ایمان څه پته لګي
او بیا زمونږ یعنې ته ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دعا وویلې، بیا صحابه کرامو غوښتلې، بیا تابعین او د اوسه پورې نیکانو خلکو. اوس زمونږ څه ایمان دی چې موږ به ټینګ شو؟ او دا به ما تاسو له ښکلی مثال درکړو، دغه یو سړي ته خلک ټینګ نه شو، صرف تشه ویډیو چلېدی، هغه له څه ورځي هم نه. او کم ځي ته خلکو ورسو، نو چې کله دجال راشي او دا هر څه د خلکو په مخ کې وکړي، نو چې هغه به څومره لوی امتحان وي. بیا وایي چې واعوذ بک من فتنة المحیا و فتنة الممات، یا الله ما د فتنې د ژوند او د مرګ نه ساته. ګوره دا ډېره غونډه لنډه دعا ده، دا دعا یاده کوئ، مانځه کې هم کوئ، بغیر د مانځه نه هم کوئ. دا دعا د قبر عذاب پکې ذکر شو، د دجال فتنه ذکر شوه، نو بیا فتنه د ژوند او د مرګ ټولې خبرې پکې راټولې شوې. فتنه د ژوند څه ده؟ فتنه د ژوند هغه د امتحانات دي، فتنه د ژوند هغه ابتلاءات دي، فتنه د ژوند هغه د ګناهونه نافرمانیانې، دا ټول یو فتنه امتحان دی. وی یا الله د دې نه مې ساته. او فتنه د مرګ هغه په دې قبر کې دا سوال او جواب دی، او د قبر هغه سختي دي. نو یا الله پناه نیسم په تا پورې، معنی چې دغه فتنو کې مې وساته، او چې فتنو کې وساتله معنی کامیاب شو. نو یا الله کامیابی راکړه. بیا وایي چې اللهم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم، یا الله زه پناه نیسم په تا پورې د ګناه نه او د قرض نه، د ګناه نه او د قرض نه. ګناه خو واضح دی چې یا الله ساته مې د ګناه کولو نه، نو د قرضو نه مې هم ساته. که نورو حدیثونو کې دا خبره واضح راغلې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله تپوس وشي یا رسول الله تاسو د قرضو دا باش ډېر کوو، وایي دا سړی دروغجن کوي. او هغه سړی چې لوزونه پالي هغه به یې لوزونه ماتوي، او دروند سړی سپک شي او سپک پکې دروند شي. او یو سړي ته به د خبرو چل نه ورځي، هغه به ستا په مخ کې خبرې کوي. یو سړی ستا په مخ کې خبرې کولی نه شي چېرته، په یو وخت به داسې راشي چې هغه به هم تا ته خبرې کوي، او تا به سر ټیټ نیولی، نو کله به د خلکو په مخ کې راته وکړي، نو کله کېدي شي د بچو په مخ کې راته وکړي. نو د قرضو دا مسله ډېره ګرانه ده، الا که به داسې سړي واوړي چې هغه د الله نه یریدونکی او مؤمن سړی اصیل درون خوی درون تربیت والا، نو هغه جدا مسله ده. خو نور د قرضو دا مسله دي چې وایي که یو سړی ښه سړی هم دی، زه به تاسو ته یو سړی ښه سړی هم دی، مطالبه خو به کوي که نه، که نه نه به کوي. دا مطالبه چې تا نه وکړي او تا سره نه دا هم یو تکلیف دی. یعنې سړي دا زړه صحیح دا سړی ښه سړی دی، نه ته بې عزته کړې، نه تا ته ډېرې خبرې وکړي، خپل حق خو غواړي که نه، او ستا طاقت نه وي د ورکولو، دا ځان له یو عذاب دی، یو تکلیف دی چې د سړي سره یي نه او هغه اتې مطالبه کوي. ښه کله داسې وشي چې هغه چا چې تا له قرض درکړی د هغه ځان له په یو تکلیف کې ونښتو، او تا پسې راغی تا ته وایي چې وروره مصیبت را باندې راکړه که پیسې راکړه، نو تا سره پیسې نشته او د هغه په مصیبت هم خفه یې، نو څومره دې زړه ته هغه درد ورسېږي. یا الله چې دومره را سره اوس وایي چې دله مې ورکړی چې ده د خپل کار خو روان کړی او پیسې د هغه دي. نو ځکه بې وجې قرضونه د خلکو نه اخیسته دا د مؤمن طریقه نه ده. د قرضو اجازت شریعت هله کړی چې سړي ته ضرورت دی، د یو نیم سړي له مزه ورکوي د خلکو نه چې قرض یې دي، ته لږې راکړه که یعنې هېڅوک نه پورې چا سره میلاوېږي، ته لږې را زه ته راکړې یو 10 روپۍ به د نه مواړي بیا به ګورو، او ته راکړې یو 50 روپۍ، او ته راکړې یو 100 روپۍ، او سره څه پروا یې نشته. نو دا هغه سړی چې د الله نه یره نشته، ځکه چې دا خو حق دی پردی، الله به تپوس کوي. دویم دی په خپل حیا او عزت باندې هم نه دی، ځکه ته چې د کومو خلکو نه قرضې غواړې، سبا له به دوی ستا دروازې ته ودرېږي، نو ستا کیسه پاتې شو. خو هلته دا سړی د حیا او د عزت غم خو د نشتي،
ناغوی کار سره ته کوي کوه بس به کوي قرضدار چا وجلی دی څه دا څومره غلطه خبره ته به دې ته په انتظار چې څوک به تا مړ کړي د تا ته چې د خلکو په مخ کې وینا وکړي یا تا ته غوسه شي یا جرګه د پسې راولي یا دې بې عزته کړي د دې نه اقوا نور څه دي دا مرګ نه دی د یو نه چې ټوپک راولي چې ما وولي ښه په ټوپک به دې م وولي نو بیا الله ته به نه مخامخ کېږي او دا خلک به څه وایي چې به څه کې مړلی نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به پناه نیوه په الله پورې د څه نه د قرضونه سړی ډېر سخت مجبوره کړي ډېر سخت سړی مجبوره کړي دې درجې پورې چې یعنی ډېرو کسان پکې داسې قصې راغلي چې هغوی ځانونه وجلي دي نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي او چا چې قرضې دي الله دې ورله طاقت ورکړي چې دا قرضې ختمې کړي او الله دې زموږ ضرورت نه راولي قرضو ته دومره پراخه حلاله روزي دې الله موږ له راکړي چې موږ ته پکې ضرورت ته قرض ورانی شي نو یو دا دعا شوه ډېره ښایسته دعا ده یو دعا دې نه مخکې ذکر شوه او کومه دعا وه بله ما څه ذکر کړی دې نه مخکې نه ربنا آتنا خو شو بیا بله ما ذکر کړه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې دا وایي ما تاسو ته تاسو وایي تاسو ټول وایي او دغه موږ ته معلومه من عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال فين دې سرشتي دا ښه طالب علم فين وسره جزاك الله وش الله يجزاك